د مار دوستي. وای چې په هند کې یوې ښځې کور ته د مار بچی راوړی و. دې به هر وخت خواړه ورکول او پاله یې. مار به هره شپه د دې تر څنګ ویده کېده او شاوخوا به ترې تاوېده. په دې کې کلونه تیر شول. مار نور نو هغه پخوانی چینجي ډوله مار نه و، بلکې ښامار شوی و. مګر له دې سره سره یې له خپلې سختنې سره هماغه چلن و. دې به چې څه ورته کېښودل هغه به یې خوړل او د شپې به یې تر څنګ تاوېده راتاوېده. له ورځو نه یوه ورځ وه چې مار خوراک بند کړ. یوه ورځ تېره شوه، 2 ورځې تېرې شوې، 1 اونۍ تېره شوه او 100 اونۍ تېرې شوې، مګر مار څه شی نه خوړل. ښځه اندېښمنه شوه او مار یې په یوه غټ پیټار کې واچاوه او د حیواناتو ډاکټر ته یې وروړ. ډاکټر ته چې یې ټول نقل وکړ، ډاکټر ترې وپوښتل چې مار دې اوس هم د شپې په څنګ کې څملي او چې ته ویده یې شاوخوا ته دې ګرځي؟ هغې ورته وویل چې هو، هره شپه مې شاوخوا ته ګرځي چې ځان راپورې ګرم کړي. په دې کې ډاکټر وخندل او ویې ویل دا مار چې اوس یې اوږدوالی 4 متره ته رسېدلی او دا 100 اونۍ یې څه شی نه دی خوړلی، مګر د شپې دې هماغسې شاوخوا تاویږي. اصلا ناروغ نه دی، بلکې ستا د خوړلو لپاره ځان چمتو کوي. هره شپه دې شاوخوا ته له مینې نه تاویږي، بلکې هره شپه دې بدن له خپل بدن سره پرتله کوي چې دا معلومه کړي چې روغه دې تېروی شي که نه. او دا 100 اونۍ خوراک هم د دې لپاره بند کړی چې ښه درته وږی شي او بیا دې وخوري. عبرت: ځینې خلک چې په ښکاره یاران ښکاري او تل ښکته او پورته در سره کیږي، په اصل کې یاران نه وي بلکې ماران وي. په ښکاره د دوستۍ پیښې کوي، مګر په پټه د حالات تلي چې کله یې خوله درته جوړیږي چې له کومې دې تیر کړي. ځکه نو که سړی له یوې خوا باید په هر چا بدګمانه نه شي او د ډیر احتیاط په پار له خپلو یارانو پردی نه شي، له بلې خوا باید د ډیرې خوشباورۍ له کبله د یار په جامه کې د مارانو ښکار هم نه شي.